د زندهجان ولسوالۍ دا ښځې په خپلو هغو خپلوانو پسې ژاړي چې د اکتوبر په 9 زلزلې ووژل. د اکتوبر پر 11 سهار وختي زلزلې یو ځل بیا د هرات ولایت دا ولسوالي او نورې سیمې ولړزولې. رویټرز خبري اژانس ویلي چې د تازه زلزلې شدت هم د اکتوبر د 9 عمره وو، خو لا پکې د مړو او زخمیانو شمیر معلوم نه دی. البته په بادغیس، فراه او هرات کې شوې تیرې زلزلې د چارواکو په وینا تر 2,500 پورې کسان وژلي دي. تر ټولو ډیره ځپل شوې سیمه د هرات ولایت زندهجان ولسوالي ده چې 14 کلي له منځه تللي دي. په کلي کې هېڅ یو دی کور نشته چې شهید ورکړی نه وي، دی کور نشته چې سالم وي، ټول ګرد خراب سوي. هر کور 2 3 4 5 شهیدان، یو کور 9 نفر شهیدان ورکړي. زموږ کور 4 نفر شهیدان ورکړي، بل کور مثلا 3 نفر، بل کور 4 نفر، دغه تر 3 و 4 کښته شهیدان نه دي ورکړي. بالا خلک په خپلو هغو کورونو پسې ژاړي چې یو وخت آباد وو، خو اوس د ځمکې سره برابر شوي. ځینې ژوندي پاتې کسان له ژوند بیزاره دي. زموږ ته ژوندون په کار نه دی، د دې انو سره موږ شهیدان سوي وای تللي وای ډېر بهتر. بالا نه پوهېږم الاخر ګرنه را څنګه ورک سوي، اصلا په هېڅ نه پوهېږم، په خبرو نه پوهېږم، نه پوهېږم څه ووایم څه وکړم. شپه و ورځ پر ما ورک سوی بیخي. د هرات په ځینو سیمو کې لا هم خلک د ویجاړو شوو کورونو د ملبې لاندې د خپلو خپلوانو په لټه دي. د طالبانو حکومت ویلي چې نړیوالې مرستې ور روانې دي. ملګرو ملتونو ژوندیو پاتې شوو خلکو ته د اوسېدو لپاره خیمې ورکړي دي، خو وایي لا هم ډېرو مرستو ته اړتیا ده او بیا رغونه به ډېر وخت ونیسي.